بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مونږ مبادئ الاصول هغه درسونه ویله په هغه کې دریم نمبر درس او دې کې PDF کې 5 نمبر صفحه التقسيم الأول البحث الأول في كتاب الله هغه پرونی درس کې ویلی و. اکی مونږ ویلو چې د الله رب العالمین د کتاب تعریف د الله رب العالمین کتاب هغه کتاب دی چې د الله رب العالمین له طرفه نه پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او په مصاحفو کې لیکل شوی دی. او د هغه نه وروسته د بیا دا وویله چې اصولیونو دا هر یو د الله کتاب یا سنت رسول اجماع یا دا څلور قسمونو ته اړولی دي او دا رقم د دې نه 20 قسمه جوړیږي لکه هغه بیا د مصنف ته په ترتیب سره بیانوي. نو دی وایي التقسیم الاول اول تقسیم التقسیم الاول باعتبار الوضع. تقسیم اول چې دی په اعتبار د وضع سره دی. وضع خو ایښودلو ته ویل کیږي. نو دی وایي یو لفظ راوړل یو لفظ ایښودل دې ته وضع وایي او د دې وضع یا د دې لفظ بیا خپل قسمونه دي. اللفظ باعتبار وضعه وی لفظ په اعتبار د وضع سره د ایښودلو سره للمعنی د معنا لپاره على 4 اقسام پر 4 قسمونه دي. یعنی یو لفظ کله ته راوړې هغه د یو معنا دپاره وي چې هغه معنا مدلوله وي. نو دا پر 4 قسمه دی دا لفظ. هغه کې اول خاص دی، بیا عام دی، بیا مؤول دی، بیا مشترک دی. یعنی لفظ په اعتبار د معنا سره چې یو لفظ ایښودل سوی د معنا لپاره دا پر 4 قسمه دی: الخاص والعام والمشترک والمؤول. یعنی ته به دا زده کې په دې 20 اقسامو کې په دې اقسامو کې به اول ته دا زده کې چې لفظ په اعتبار د وضع سره دا پر 4 قسمه دی: خاص، عام، مؤول، مشترک. په دې کې بیا اول دی تا ته وایي تعریف الخاص، تعریف د خاص. نو دی تا ته اول تعریف الخاص کوي. وایي خاص هغه ته ویل کیږي الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. وی خاص هغه ته ویل کیږي چې دا وضع سوی لفظ دا یو لفظ دی وضع چې وضع کړل شوی وي ایښودل شوی وي لمعنی معلوم د یو معنا معلومې دپاره او لمسمى معلوم یا هغه چې یو مسمى معلومه یو شي ته نوم ایښودل سوی د هغه معلوم وي على الانفراد پر فردوالي باندې. سواء کان برابر خبره ده که چیرې وي ذلک المعنی دغه معنا شخصا شخص. ګوره مونږ تاسو متن وایو دا لاندې خو شرحه ده دا کوم چې خط ایښودل سوی د هغه لاندې شرحه ده. 8 نمبر صفحې ته ولاړو. سواء کان ذلک المعنی وی برابر خبره ده بیا که چیرې دا معنا وي شخصا د یو شخص که زید لکه زید ګوره دا لفظ دی دا د معنا معلومې دپاره ایښودل سوی دی لکه زید خپله معنا لري چې دا یو انسان دی په هغو کې بیا یو خاص انسان دی. نو ګوره دی تا ته تعریف د خاص کی. او نوع یا یو نوع وي نوع د انسان لکه رجل دا معلوم نه دی خو دا یو نوع د انسان ده چې مونږ تاسو اطلاق پر سړو باندې کوو یاره دا سړی دی دا سړی دی. او دا رقم دی یا د یو جنس دپاره لکه انسان. اوس انسان جنس دی د دې لفظ د خاص دی خو اصل کې دا د دې نور انواع شامل دي و عام ته لکه انسان نارینه ته هم انسان ویل کیږي زنانه ته هم انسان ویل کیږي. نو خاص هغه ته ویل کیږي چې دی معلوم ایښودل سوی وي دا هغه لفظ دی چې د معنا معلوم یا د مسمى معلومې دپاره دا ایښودل سوی وي. په دې د دې په حکم بیا ستا سر خلاصېږي. دی ول مثال هم پیش کوي. مثاله قوله تعالی و مثال د الله تعالی دا قول والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. والمطلقات هغه طلاق شده زنانه وي
یتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن خپل ځانونو سره 3 قروء 3 طهره یا 3 حیضه. و د دې مصنف هغه بحث په قروء کې دی او بحث په 3 کې دی. دې کې اختلاف دی د آیت کې د احنافو او دا رقم د شوافع دا وایي چې ګوره 3 دا قروء څخه مراد طهر دی. لکه تا اصول شاشي کې هم دا ویلي دي وایي قروء څخه مراد طهر دی. وجه څه ده؟ دلیل یې څه دی؟ دلیل یې دا دی وایي 3 دا مؤنث دی. ګوره تایتانیس پکې راغلی او قروء چې دی دا مذکر راځي. دلیل څه وایي چې خامخا به 3 مؤنث قروء مذکر وایي تا دا خبره په نحو کې کړې ده چې کله عدد او معدود راشي په مذکر او مؤنث کې د 3 څخه تر 10 پورې د 3 څخه بیا تر 10 پورې چې کله په کلام د عربي کې عدد او معدود دواړه ذکر شي. عدد دا مطلب زه هم 3 دا عدد 3 څه شي؟ 3 دراهم 3 دراهم یا 3 اکواب 3 کوبونه یا 3 اسواب 3 جامې. نو دې څخه مراد دی دا وایي په نحوه کې دا قاعده ده چې کله د 3 څخه تر 10 پورې عدد او معدود راشي نو دا عدد او معدود به سره مخالف وي. مثلا اوس زه وایم چې 3 الرجال یا 3 الرجال به زه وایم، عفوا بخښنه غواړم، ځکه 3 دا به مؤنث راوړي، تایتانیس الرجال به مذکر راوړي. 3 دا عدد دی او الرجال معدود دی. یعنی عدد و معدود په نحوه کې دا قاعده ده چې عدد و معدود د 3 څخه تر 10 پورې دا عدد و معدود به سره الټه وي. لکه په دې مثال ستا پوره سر خلاصېږي لکه زه چې کوم آیت کې ووایم. نو دې وجې څخه شوافع دا وایي دلیل یې دا دی وایي په دې کې 3 دا مؤنث دی، قروء دا به مذکر دی. قروء څخه معنا مراد طهر دی. احنافو دا قول دی قروء څخه مراد طهر دی او دا رقم د 3 دا مؤنث دی، قروء به مذکر ورسره راوړي. هغه وایي زمونږ دلیل نحوي هغه قاعده ده. نو 3 قروء معنا 3 اطهار. دا د شوافیو دلیل. احناف وایي نه دا ستاسو دلیل نه دی بلکې دا اصل زمونږ دلیل دی. وجه څه ده؟ هغه وایي زمونږ دلیل دا دی چې دا 3 دا یو خاص لفظ دی. صحیح دی چې خاص یې درو دپاره معلوم ایښودل سوی دی. هغه وایي دا زمونږ دلیل دی ځکه چې د 3 د قروء څخه مراد حیضونه دي. شوافی وایي د قروء څخه مراد طهر دی. احناف وایي د قروء څخه مراد دا حیض دی. وایي ولې؟ په دې وجه سره دې څخه مراد حیض دی. وایي که چیرې ته طهر معنا ورڅخه واخلې 3 قروء معنا 3 اطهار یې کې بیا دلته یا زیادت پر کتاب الله راځي یا تنقیص پر کتاب الله راځي. څنګه؟ نو وایي کله چې ته دې څخه مراد 3 اطهار کې یعنی دوی ته په طهر کې طلاق ورکې، یعنی دوی وایي زمونږ دلیل دا دی، احناف وایي چې د 3 څخه مراد دا یو خاص لفظ دی 3 او قروء پکې دا هغه لفظ دی چې شامل دی و حیض ته. معنا د قروء هغه حیض دی. وایي ولې د قروء څخه مراد حیض دی؟ وایي زمونږ دلیل دا دی نو که ته وایي حیض مراد نه کړې د قروء څخه یعنی طلاق ته په طهر کې ورکې، نو الله خو وایي دوی که ته وایي حیض د دې څخه طهر مراد کې په طهر کې طلاق ورکې نو 3 قروء معنا 3 طهره. نو تا په طهر کې طلاق ورکې نو دا طهر به خامخا یا اوله ورځ وي یا به یو ګینټه د دې طهر خو به تېره سوي وي. نو بیا ته وایي خامخا به چې 2 نور طهره پوره کړې نو دا 3م طهر خو ستا پوره نه شو ځکه دا د طهر په اوله ورځ کې تا دې ته طلاق ورکړی دی یا دا رقم د طهر په نیمه کې تا طلاق ورکړی نو دا خو تنقیص راغی او ته وایه 3 قروء څخه مراد طهر دی نو دا خو پوره نه شوله او دا د الله په کتاب ته عمل ونه کوي. یا به خامخا داسې کوې که طهر کې ته طلاق ورکې
د هغه نه وروسته 3 حیزونه د هغه نه وروسته حیز شي، بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر. نو تا 3 طهره کړه، د اول طهر کې طلاق ورکړې، دا خو څلورم طهر سو. نو دا زیادت پر کتاب الله راغلی او دا جایز نه دی. یعنې په دې کې د دوی اختلاف په دې قروء او حیز په قروء کې دی. قروء څخه مراد امام شافعي وایي دا طهر مراد دی. لکه هغه دلیل دا ونیوی چې ګوره زموږ دلیل قاعده نحوي قاعده ده چې د 3 څخه تر 10 پورې عدد و معدود سره الټی، یعنې ثلاثتو رجال نشي ویلی شي ځکه ثلاثتو مونث راوړي. لکه زه وایم چې ثلاثه نسوه 3 ښځې، ګوره ثلاثه مذکر ورسره راوړي، نسوه مونث ورسره راوړي. نو شوافیه دا وایي زموږ دلیل دا شو چې په دې کې ثلاثه دا مؤنث دی، قروء دې څخه مراد طهر دی، دا مذکر ورسره راوړي چې قاعدې موافق او مطابق شي. او احناف وایي نه، زموږ دلیل دا دی چې دا ثلاثه دا خاص دی او دا رقم د قروء څخه مراد حیز دی. ولی حیز دی؟ وایي که حیز مراد نشي نو ته که طلاق په طهر کې ورکې نو خامخا به د طهر ورځ یا نیمه تېره شوې یا ګنټه، 3 طهره که ته پوره کړې دې کې تنقیص راغلی پوره نه شوله، او که زیادت پکې راولې دا طهر پکې حسابې نه 3 نور طهرونه راوړي نو دا طهر به خامخا یا ورځ یا نیمه تېره شوې وي، نو دا 4 طهر زیادت دې وکړي. دی وایي وکلمة ثلاثه، کلمه د ثلاثه چې ده په دې آیت کې اسم خاص، دا یو خاص اسم دی، وضع چې ایښودل شوی لعدد معلوم دی، یو عدد معلوم دپاره چې هغه 3 دي. نو فیراد بالقرء وایي اخیستل کېږي د قروء څخه الحیز حیزونه، 3 حیزونه. نو فاذا طلقت، کله چې وایي دا طلاق شي فی الطهر په طهر کې تکون عدتها، نو بیا به عده د دې شي 3 حیز کوامل، 3 حیزونه پوره حیزونه. یعنی راجح خبر هم د دوی ده، کله چې ته په طهر کې طلاق ورکې د هغه نه وروسته به بیا 3 حیزونه صحیح راځي. په طهر کې طلاق ورکول شو، د هغه نه وروسته یو حیز تیر شو، بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر. نو خبره د دوی چې ده هغه راجحه ده او صحیح ده. وایي ثلاثه اسم خاص، دا یو خاص اسم دی، وضع چې ایښودل شوی وي لعدد معلوم، د عدد معلوم لپاره فیرادو بالقرء، وایي دی اراده کېږي اخیستل کېږي په قروء سره الحیز حیزونه. وایي فاذا طلقت په طهر، کله چې دا طلاق شي په طهر سره تکون عدتها، بیا د دې عدت چې ده 3 حیز کوامل، 3 حیزونه پوره راځي. لکه طهر کې طلاق ورکول شي حیز بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر، بیا حیز، بیا طهر. حکمه، دلته دی حکم ښیي، وایي الخاص دلیل قطعی، خاص دلیل قطعی دی، یجب العمل به چې په هغه سره عمل واجب دی، لانه یتناول، وایي دا شامل دی مدلول خپل دلیل ته چې هغه دلیل قطعی دی. الملحوظ، بیا دی تا ته ملاحظه شي، وایي د اقسام د خاص څخه من اقسام خاص، د اقسام د خاص څخه الامر والنهي والمطلق والمقید، ویأتي بیانها فیما بعد، دغه بیان به وروسته راشي. وجزاکم الله خیرا.